ورو خو زه هم موکارو چې تیرو وران شوي حالاتو کې د خیبر جرګانو ستا او داسې خلک نوستي چې خو ترمنم دی او پیږي مم یوه خبره دا چې وختي هغه ملګري وویل چې نه پوهېږو چې موږ به اوسه ګنمین ټوپک والا بیا یو که نه د یو پریدي روایات درڅه نه شرموو یو پریدی چې جرګې لاسي و ټوپک به سوي ټوپک پې وړي ګنمین چې سوي ګنمین به څي دا خبره مو تجویز دی ته دویمه دا و چې دغه خورې زه مالک یم هلته سولګار نه یم راغلی زه داسې وینم داسې یو پریشر غوندې ماحول جوړ دی طلیب یم لو سر خلاص وایي ټوپک یم لو سر خلاص زه دغه خورې وګړی یم تجویز دی کوم او دلته به زه په خپلو روایاتو خبره کوم وڅله یې کوم مسله دا ده چې دغه برګیډ نه مرلغام جوړ دی او هغې پوسې مورچې نه مرلغام جوړ دی او دا بس هلته زه نه ګڼېږم مشران یو بیخي سپکه خبره به وي خو دا مونږ د سینیارو داسې جوړوو چې دغه خورې مالک زه یم او بحیثیت عبدالرزاق حاجي صاحب قومي مالک یې هلته زه ناست یم او دلته ما بچي له تکلیف دی په میدان کې مو ناست یو ما بچي له تکلیف دی او تکلیف ښکاره خبره دا ده چې د برګیډ نام دی او طالب د مورچې نام دی که دلیل یې غواړي خو موسه شته موسه دا شته چې دلته ټوپک سه تېر شي هغه ځډاس پې وکړي ته خطو شي او کوله مې لاګي خو زه دا دعا کوم چې تو خطو کوي او کوله مې ولي شل کوله مې دا پرکټس وشو دا تکلیف تېر ته نو اوس خبره دا ده چې دوې اپشنې دي چې تو پرېږدي نه دا ریاست دی زه ورته ظالم یم و زه والا چې غیر شرعي ورته یم بحیثیت جماعت اسلامي پارټۍ سره مې تعلق دی نو زه پارټۍ په ترون دغه غیر شرعي حکومت یم شرعي نظام کې زه م غواړم ظالم هم دی خو چې ظالم دی زورور دی تو مې سواس نه رسېږي تو وایي ده په منځ کې مونږ چخړېږو چې چخړېږو اوس هرله خبره شوې ورو خو خبره هرله دا شوې چې ووځه دا نه شوې چې تر له امن راوله و نه مې په دا کې کورس ته چې څوک ما ته وایي چې تر له امن راوله او پریدي جرګه اوچته شه خبره هرله دا شوې رسوپارو دا به اوس دویم پوینټ مې دا دی چې دلته به موږ له تیرو مشران خبره په خوله کې راکوي حاجي صاحب ته لا خو لږ ډیکوتل کې پته نه لګي چې دلته څه دي خو دلته به موږ تیرو مشران نه پوښتنه وکړو هغوی موږ له دا خبره ونه کړه زه کوم چې دلته خلکو له تکلیف دی دغه میدان د خلکو نه پوښتنه وکړو او نمایندګي یې تیرو مشران کوي آیا که دغه تیرو مشرانو له یې ویلي وي چې کاډې کوو وځو و دا غم ته مو پورې ورسېدو ته بوړا پورې زه د په غم کې اوس حاضر شوی یم تیرو مشره تو نه پوښتنه کوم د سړي له په کم لیول خبره کوو په دغه لیول یې ورته کوو چې توی وجه نه موله تکلیف دی چې تکلیف دی یو طرف له حکومت دی او بل دی ټوله دلته راغللم ته ورته سوچ وکړې مو وطن سړی یې که ته دا یې چې زه دلته اوسېږم خورسو چې اوسېږو خو د تکلیف ته منځه وباسو خو که نه ته یې چې زه یې وطن یم او زه هم وسله ګرځوم نو یا یې په زور ختموي او یا یې سمو چخړوي اوس درته خبره وکړه ظاهره خبره وایي ته یې چې ته مې پټای رہی موله خو بچور وایي چې ته خو سې پوه یې میدان کې ځمکه هم نشته ته چې له راغلی یې او زه خو شلوبرای کمانډر یم په تحریک کې یم یا په لشکر اسلام کې یم تو دلته څه کور دی چې موله دی او دا بېرته یې یم همه خو زه یم چې یو څو خبرې سره ګانډه کړو دا خبره هم پکې قابل غور ده چې موږ د حیثیت روایات ټیټ قوم او اوچت شو دواړو ته ویایو چې یاره تاسو له دواړو نه موله غم جوړ دی نو تم د چوکۍ خو لیکه او تر هم د برګیډ نه ننوځه بس دلته قوم یم اوس په دا خبره کې موږ څومره زور لرو دا پرېږدی قوم چې دا موږ وروسته پسې سمبالولی شو نو په دا باندې هم چې ستا مشوره وکړو خو خبره مې دا و چې نه به سره ډور خبره کوو نه کمزوري خبره کوو خبره به هم ووري زړوره به هم ووري روایات مې هم دلته سره به څه ویلی هم نه شي په خپله هم پوهېږي نو داسې خبرې چې ورته وکړو چې موږ په دا منځ کې پوتې نه شو چې موږ د برګیډ په خوله راغلي یو برګیډ نه موږ خو څلورو کونو دلته د جلسې او جرګې کولې چې موږ له تکلیف دی نو زه یم چې ښه ټیک ټاک ورته ویایو چې وروره یې توی وجې نه تکلیف دی او څې به خبره دې ټیک کړه خو زه داسې ویم چې هغه شپږو